بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د نن درس موضوع سټپ د فعالیتو دی چې څه رقم موږ یوه فعالیت ته سټپ معرفي کوو. بعضې داسې فعالیتونه دي چې هغه سټپ نه لري خو بعضې داسې فعالیتونه پیدا کیږي چې په هغو دپاره سټپ ضروري دی چې باید واخیستل شي. د مثال په توګه که موږ ولاړ شو موبایلایزیشن ته، موبایلایزیشن کې یو فعالیت دی، مثلا دلته سکیجول ته راځو ورته وایي موبایلایزیشن فار کنسټرکشن. په دو ځای کې وګورئ چې په دو ځای کې موږ موبایلایزیشن چې کله کوو، موبایلایزیشن دپاره دفتر په کار دی، د موبایلایزیشن دپاره اوبه په کار دي، د موبایلایزیشن دپاره برق په کار دی، د موبایلایزیشن دپاره میکانیکي شیان په کار دي، مثلا تشناب په کار دی، نل په کار دی، هر څه ورته په کار کېږي. دا که اوس موږ دغه موبایلایزیشن ته که موږ ولیکو چې موبایلایزیشن او موبایلایزیشن ته ورته وي چې موبایلایزیشن 30% کار تکمیل شو، موږ دلته نه پوهېږو چې 30% کار کوم کار تکمیل شوی دی. اما که موږ چېرته د موبایلایزیشن ته سټپونه معرفي کړو، بیا هر سټپ ته وګورو چې په دو سټپ کې دا سټپ سر ته رسېدلی، موږ پوهېږو چې موبایلایزیشن دغه کار د موبایلایزیشن سر ته رسېدلی او دا کارونه یې پاتې. نو په دو خاطر باندې فعالیت دپاره سټپ معرفي کړو، راځو همغه فعالیت باندې یو کلیک کړو او فعالیت سلیکټ کوو. مثلا موبایلایزیشن موږ سلیکټ کړ. کله چې موبایلایزیشن سلیکټ شو، راځو ورته وایو دغه لاندې هغه ته راځو، دغه لاندې وینډوز ته راځو، ډیټیل وینډوز ته. په دو ځای کې سټپ ورته سلیکټ کوو یا انتخابوو. پس دغه ځای نه لاندې یو مینو لاسته راځي، په دو مینو کې دغه ته وایي چې اډ چې کله ورته ویلې دلته موږ ته راغلل، ګوره ویې ویلې چې نیو سټپ. دا سټپ کوم سټپ دی، کوم فعالیت دی، کولی شئ مطابق د موبایلایزیشن هغه فعالیت ته نوم ورکړئ. مثلا دا موږ ورته ویلې نیو سټپ هم ورته لیکلی دی، کولی شئ یا رینیم کړئ یا په همدو نوم باندې ورته ولیکئ، هر رقم چې کوئ. راځو بل سټپ ورکوو، دویم سټپ، دریم سټپ، څلورم سټپ، پنځم سټپ. هر څو سټپونه چې په دو موبایلایزیشن کې موجود دي تاسې هماغه سټپونه دو ته معرفي کولی شئ. د هغه ځای نه وروسته دو ځای ته رسي چې سټپ کمپلیټ پرسنټیج، څو فیصده دغه سټپ د موږ تاسې تکمیل شوی دی. که مثلا تکمیل شوی وي، بیا موږ تاسې په دو ځای کې ورته لیکو چې دا سټپ تکمیل دی په دو کمپلیټ کې. که یې نه وي تکمیل شوی، پرېږدو یې. سټپ ویټ موږ تاسې مخکې معرفي کړ. ویټ کولی شو هم په اساس د بودیجې ورته معرفي کړو، هم په اساس د ډیوریشن ورته معرفي کړو. سټپ ویټ پرسنټ. دلته ګورئ نصیبانو، دلته موږ 100 ورکړي دي. د 100 د کوم ځای نه اخیستي؟ د 100 چون دلته 15 اکټیویټۍ دي، د 100% په 15 اکټیویټۍ تقسیم کړي دي او موږ ته یې دغه 100% راکړي. که موږ ورته وایو چې دغه اکټیویټۍ ویټیج 0.15 دی، 0.15 دی، ګورئ دلته قیمت مستقیم راغی چې 11.1% د دو پروژې ویټیج دی. صحیح ده؟ ده دلته اوس راځو نصیبانو ورته وایي چې مثلا دغه هر بخش چې تکمیل شوی دی هغو ته کلیک پرې چې دا په کمپلیټ کې ونیسئ. دا هم چې کله کمپلیټ کړله ټول کمپلیټ کېږي. دلته موږ تاسې فعالیت دلته اوریجنل پرفارمنس کمپلیشن باید دلته موږ ته ښکاره کړي چې تاسې دغه کار دلته 100% شوی دی. اما کېدلی شي دا کار یې نه وي تکمیل شوی. که نه وي تکمیل شوی، نو دو ساحې نه ووځئ، هلته خپله فیصدي دا د منځه وړي، تیزي د منځه 100% نه راکوزي راکمي. اما دلته هیڅ تغییر رانغی. که تاسو وګورئ موږ دلته راشو، دا هم ورته سلیکټ نه وباسو، دا هم وباسو، دا هم وباسو او دا هم وباسو، هلته ورته ګورو چې هیڅ نوع تغییر دلته نه دی راغلی. بعدي موضوع ده چې بعدي موضوع ته راځو، په دو باندې به بحث کړو چې ولې تغییر نه کوي. دا موضوع شوله د موږ تاسې د یوه فعالیت ته د سټپ ورکول.